سلامونه بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو ته جرمني پښتو د فروشاین د برخې لوستونه دي. د هغه کسانو لپاره د کاریال یا د فروشاین د اپلیکیشن پیژندنه چې هغوی لا تر اوسه هم پکې ستونزه لري، بوګنونه او لوستونه پکې نسی پیدا کولی. او پوښتنه یې هم کړې وه چې څنګه کولی سو بوګنونو لوستونه په یا د څپرکي لوستونه په اپلیکیشن کې پیدا کو یا په کاریال کې پیدا کو. کله چې تاسو خپل د فروشاین اپلیکیشن خلاصوئ یا دغه کاریال چې کوم یو تاسو سره ده که هغه هر یو وي هغه دا 2 برخې حتما لري. که وایو 4 برخې دا لري. یو سټاتستیک کې کله چې تاسو زده کړې کوئ ستاسو هغه د زده کړې کچه څومره تاسو ښه تللي یاستئ، څومره غلط ناسم ځوابونه ورکړي دي او همداسې نور څومره باید تاسو نور پاملرنه وکړئ او نور سوالونه یاد کړئ. بل دا دواړه برخې دي چې شغت لرنن شغت پروفن. شغت لرنن دلته ټولې پوښتنې یا هغه سوالونه چې دي هغه کټګوري سوي دي او شغت پروفن منګه چې تر اوسه پورې چیرته مخکې تللي یاستو او څپرکي وایو تاسو به لیدلي وي چې په هر څپرکي کې 30 پوښتنې دي، یعنی دا 30 پوښتنې یا دا څپرکي داسې جوړ سوي وي لکه هر څپرکی چې تاسو خلاصوئ تاسو یو وارې امتحان خلاص کړی ده یا یو امتحان مو ورکړی ده. دا سوالونه داسې جوړ سوي وي. 30 پوښتنې دي، 30 پوښتنې د یو امتحان دپاره دي. نو دلته کوم زده کړې چې تاسو په دې شغت پروفن کې کوئ معنا دا ورکوي چې تاسو یو امتحان ورکړی ده، یعنی که چیرته دا 6-8 بوګنونه کار وسي تاسو نه یوه پوښتنه هم نه خطا کیږي، ټولې پوښتنې تاسو تکرار کړي دي. په شغت لرنن کې تاسو وګورئ تاسو ته دا کټګوریګانې درکوي. کله چې تاسو د Zufalls Fragen وهئ تاسو ته 30 پوښتنې درکوي. Hier werden 30 Fragen zum Üben angezeigt. دلته 30 پوښتنې تاسو ته ښودل کیږي die noch nicht zweimal nacheinander richtig beantwortet wurde. هغه پوښتنې دي چې تاسو یعنی 2 دفعې کار کړی ده خو په دواړو دفعو کې تاسو یا یو دفعه مو غلط کړی ده بله دفعه صحیح ده یا بله دفعه مو غلط کړی بله دفعه صحیح ده. دلته تاسو ته یا دا کاریال داسې ځیرکتیا لري چې تاسو ته هغه ستاسو غلطې شوي یا ناسم ځواب شوي پوښتنې بیرته له سره راولي. که زه اوس بیرته راځم alle Fragen und Themen ته یعنی ټولې هغه پوښتنې یا سکالو موضوعات چې په دغه کاریال کې دي کوم دي راځو دلته ګورو. ټول هغه په لومړي سر کې د تیوري لوستونه په 2 برخو ویشل کېږي، یو اساسي دي او یو کلاس بي دي. اساسي یا بنسټیزې پوښتنې هغه پوښتنې دي که چیرته تاسو د موفا فروشاین کوئ، د موټر سایکل فروشاین کوئ، د الکاوي فروشاین کوئ، د ټاکسي فروشاین کوئ یا د نورو تاسو مجبور یاستئ چې دا بنسټیزې پوښتنې کومې چې دلته ګرونډشټوف ورته وایي دا وایي. بیا دا پوښتنې په بله مرحله کې بیرته تقسیمیږي یعنی ویشل کیږي. دلته تاسو بیا Zusatzstoff oder Klasse B. که څوک الکاوي یا د لویو موټرونو یا د بس فروشاین اخلي هغه بیا د کلاسه B لوستونه نه وایي، هغوی باید کلاسه B وخته ویلی وي چې وکولی سي مخکې لاړ سي، خو بیا تاسو ضرورت نه لرئ چې د نورو کلاسونو لوستونه ووایي. تاسو به پوهیږئ چې په فروشاین کې ډیر کلاسونه دي خو تاسو یوازې د کلاسه B لوستونه بیا دلته وایي. په لومړي سر کې اساسات یادوئ، په دویمه برخه کې تاسو بیا د کلاسه B لوستونه یادوئ. اوس زه راځم بیرته همدې ټولو سکالوګانو ته چې څومره سکالو دي یا څومره موضوعات دي پکې. دلته ترافیکي چلند یا هغه احتمالي خطرونه چې دي هغه لوستونه دي. په د شتراسنفرکې یا ستاسو د ترافیک چلند لومړیتوب لرونکي دلته Verkehrszeichen ترافیکي لوحې Umweltschutz زمونږ د چاپیریال په اړه باندې یا موټر چې مونږ چلوو زمونږ مسؤلیت څه دی زمونږ د چاپیریال په اړه باندې تخنیکي پوښتنې دي. نو که چیرته تاسو دې برخې ته راځئ دا برخه تاسو سره دا کومک کولی سي چې تاسو هره برخه کې ځانګړې برخه کې مشکل ولرئ راځئ دلته هغه ځانګړې لوستونه وایي لکه دلته اوبهولن موټر نه څنګه زه مخکې کېږم او کومې پوښتنې دلته شته یا هم Geschwindigkeit
څومره زه باید تیزوالی ولرم، زما موټر چېرته څومره تیز وګرځي، په کوم سړک باندې زه باید څو کیلومتره په ساعت کې لاړ سم. او یا هم دلته د هغه کسانو لپاره چې هغه خاصې دوايانې کاروي. په دویمه برخه کې که تاسو اوس دلته راسئ Verhalten Straßenverkehr څنګه چلند کوئ، دا هم ټول هغه مسایل دي چې دلته یو تشریح سوي دي. خو مونږ زیاتر کوشش څنګه وکړو چې د بوګنونو برخې ته لاړ سو او د بوګنونو له لارې نه مخکې لاړ سو. دا ځکه چې ټولې پوښتنې دلته راټولې سوي دي او په یو امتحاني شکل باندې تاسو ته مخکې کیږي. وروسته له دې به موږ به هم کوشش وکړو چې هره برخه چې وي هغه جدا جدا کار وکړو، لکه دلته هغه د موضوعاتو په اساس باندې به مخکې لاړ سو. نو کله چې تاسو خپل کاریال خلاصوئ وګورئ چې کومه برخه یا کومه ستراتیژي د یادولو ستراتیژي تاسو ته ډیره ښه بریښي او تاسو کولی سئ په همغه باندې مخکې لاړ سئ، ستاسو زړه نه نیسي، خلق هم ورته نه په تنګېږي، هماغه ستراتیژي وکاروئ. Schwerpunkte Übungen ته راځم. دلته بیا ټولې پوښتنې په څو برخو ویشل سوي دي، لکه ویډیویي پوښتنې دي، ترافیکي لیک نښې دي، د موټرونو لومړیتوب لرل یا کوم موټر باید کوم ځای کې مخکې لاړ سي، هغه پوښتنې چې نمرې لري یا شمیرې لري. ځینې پوښتنې دي دلته فاوس فارمل، ځینې پوښتنې دي چې دا فورمول لري یا د فورمول په اساس باندې حل کیږي. دغه پوښتنې مونږ ټولې ویډیو کړي دي، تاسو کولی سئ په یوټیوب کې وګورئ. کله چې تاسو پلی لیست ته لاړ سئ د دغه برخو ټول لوستونه په د یوټیوب کې شته ده، تاسو یې کولی سئ وکاروئ. همدا برخه یا همدا لوستونه موږ څنګه کولی شو په موبایل کې وګورو او موبایل کې موږ ته څنګه ښکاري. دا خو د په کمپیوټر یا د کمپیوټر په سکرین باندې و. زه دا ټولې برخې تاسو ته په موبایل هم ښیم چې په موبایل کې دغه برخې یا دا لوستونه څه رقم ښکاري، تر څو تاسو وکولی سئ ډیر په اسانۍ باندې خپل لوستونه مخکې بوځئ. که چیرې تاسو نه کومه پوښتنه یا پوښتنې غلطیږي، هغه پوښتنې دلته ټولې راټولیږي. فعله دا یوه کټګوري لري، هلته تاسو کولی سئ دا پوښتنې بیرته له سره ځواب کړئ. او بیا داسې یو ځای هم لري چې کومه پوښتنه تاسو غواړئ بار بار یې تکرار کړئ، هغه تاسو کولی سئ د دې ستارې په ورکولو سره یا د دې ستوري په ورکولو سره په خپل اپلیکیشن کې هغه پوښتنه په نښه کړئ او بیا یې ووایئ. کله چې زه د مارکیر ته فراغن ته راځم، د هغه پوښتنې دي چې ما مارکرین کړي دي یا مې په نښه کړي دي چې زه دا بیا ګورم، نو تاسو کولی سئ دا رقم هم وکوئ. ستاسو هغه د یادولو کومه پروسه چې د هغه به ډیره اسانه کړي. زه به د موبایل برخې ته چې په موبایل کې څنګه کولی سو موږ دغه پوښتنې ټولې وګورو او یا دا برخې وګورو. کله چې تاسو په موبایل کې خپل کاریال خلاص کړئ، نو تاسو ته به دا رقم یو صفحه راسي، که هغه هر کاریال وي. نو دلته هم لکه Schritt lernen، پل په پل یا مرحله په مرحله زده کړه، دلته امتحاني زده کړه یا د امتحان په شکل باندې چې هر وارې 30 پوښتنې تاسو ته راځي او ځینې پوښتنې پکې هم تکراریږي. زه راځم Schritt lernen ته. دلته ماته ښیي چې کومې پوښتنې دي، لکه مونږ چې د کمپیوټر په سکرین باندې وکتلې هماغه دلته هم مونږ ته راښیي. Zufallsfragen هغه پوښتنې دي چې موږ نه غلطې سوي وي او یا هم نورې پوښتنې ګډې وډې موږ ته راولي. Alle Fragen دلته ټولې هغه پوښتنې دي چې کټګوري سوي دي. په لومړي سر کې موږ ته اساسات یا بنسټیزې پوښتنې راولي، یعنی چې تاسو که بایسکل چلوئ او که تاسو هر شی کوئ، موټر چلوئ، غټ وړوکی، تاسو باید په دې پوښتنو یا په دې ځوابونو باندې پوه اوسئ. او بیا ستاسو د مسلک یا هماغه چې د کلاس B فروشاین ده، د وړو موټرونو د شخصي او PKW، نو د هغه موټرونو فروشاین ده چې تاسو بیا کلاس B یا D لوستونو ته راځئ. کومې پوښتنې چې په پورتنۍ برخه کې دي یا څانګې لري یا تقسیم سوي وي، هغه په B کې هم شته، خو دلته بیا اضافه پوښتنې یا هغه پوښتنې چې مشخصا د وړوکي موټر چلوونکي لپاره ځانګړې سوي وي، هغه پوښتنې دي. زه بیرته راځم اصلي پاڼې ته. دلته بیا هم ګورم چې زه کولی سم هغه پوښتنې چې ما نه غلطې سوي یا ناسم مې ځواب کړي دي هغه ووینم، هغه پوښتنې چې ما په نښه کړي دي هغې ته سوال او ځواب ووایم. بیرته راځم زه هغه اصلي پاڼې ته. په اصلي پاڼه کې زه راځم Schrittprofen ته.
دلته ګورم چې دغه بوګونونه د څنګه پیدا کوی سم. کله چې تاسو دا پاڼه خلاصه کړه تاسو ته په اتومات ډول دا پاڼه راځي. دلته تاسو ګورئ چې مصطف خاګ بوګن ټول هغه څپرکي چې 30 پوښتنې پکې دي تقریبا 6-8 بوګنونه دي. دا تاسو کولی شئ دلته وګورئ. تر اوسه پورې موږ کړي دي چې تر 25 بوګنونه ټولې پوښتنې ریکارډ کو او ثبت کو تاسو ته په یوټیوب باندې خپرې کوم. دا لږ زرکۍ وخت نیونکي دي او تاسو باید ورته درونه ولرئ که چیرته تاسو په دې برخو کې ستونزه لرئ او هره ویډیو تاسو که غواړئ چې وی ګورئ نو دا وخت نیسي. د دې لپاره که چیرته تاسو هیڅ حوصله او وخت نه لرئ نو یوازې هغه بوګنونو پوښتنې هم کتلی شئ چې تاسو په هغې بوګن کې ستونزه لرئ. نو را روانو پوښتنو یا ویډیوګانو کې به مونږ خاص یا ځانګړې پوښتنې چې هغه پوهیږو ډیری خلک پکې مشکل لري یا پکې ستونزه لري هغه برخې هم په ویډیو باندې تبدیله کو او ویډیویي کو تاسو ته خپرې کو. خدای دې وکړي ځینې پوښتنې چې تاسو درلودلې وي هغه حل سوي وي. تر بیا ښې چارې.